یوه پاکستانی چورلکه په نیمروز ولایت کې د طالبانو لخوا ویشتل شوې ده. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د شیوا خبري اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو په نیمروز ولایت کې په یوې پاکستاني الوتکه باندې ډزې کړې دي. دې الوتکې د افغانستان فضا اخلال کړه او طالبانو له لوري په نښه شوه. یاد خبري اژانس وایي چې طالبانو د ډزو په پایله کې په یاد الوتکه کې پاکستانی پوځي جنرال ټپي شوی دی. د یادونې وړ ده چې تر اوسه په رسمي ډول نه طالبانو نه پاکستان او نه هم نورو رسنیو په دې هکله دقیق خبر ورکړی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.